شروع کوو په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو عزتمندو مشرانو په دې محفل کې ناست د ادب د دنیا ستورو او بیا چې مونږ څوک زمونږ په چینلو باندې په شیشه ګوري ټولو ته سلامونه. د نامور لیکوال نورالامین یوسفزي صاحب د کتاب د مخکتنې دستوره ده او دې دستورې ته چې کومو ښاغلو تشریف راوړی دی نو ټولو ته زه د طلا محمد شباب صاحب او د اجمل خان صاحب د طرفه هرکلی ویم چې په دې محفل کې پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزی صاحب هم موجود دی. نو هغه د نننۍ غونډې مشر میلمه دی. محترم سلیم خان ایډوکیټ صاحب ته خواست وکړم چې نننۍ کومه دستوره ده او د کتاب کومه مخکتنه ده او د نورالامین یوسفزي صاحب کوم خدمات دي په دې څو خبرې وکړي. شروع کوم په نامه د لوی الله چې بخونکی او مهربانه دی. نورالامین یوسفزي صاحب چې دی نو دا واقعي چې زموږ د ټولې ثوابۍ دپاره ډېر لوی د فخر مقام دی چې د پښتو ادب کې د یو تاریخ پوهه د یو افسانه نګار په شکل کې یو ډېر ښه نوم په دې ټولو پښتونخوا کې پیدا کړی دی او خلک یې اوري، خلک یې احترام کوي د خپلې ژبې د خدمت په حواله. نو دا زموږ دپاره ټولو دپاره ډېره د ویاړ خبره ده او زما خو چونکې د کلي هم دی او یو ډېر ښه تابعدار کشر مې هم دی او ما د سره لومبنی ملاقات هله وکړو چې لینک روډ افسانه ما وکته نو زه شاه منصور ته لاړم او د سره مې لومبنی ملاقات د لینک روډ افسانه چې مې وکته هغې نه پس او بیا زموږ اوس یو ډېره نږدې ورورولي ده تر کوره پورې تر ماشومانو پورې. نو نورالامین یوسفزي صاحب د هغه په ادبي خدماتو به خبرې کوي. زموږ ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب، ډاکټر حنیف خلیل صاحب، زموږ فیلډ مارشل افکار صاحب دی هم پرې خبرې کوي. زه صرف یو خبره کوم، د پښتو د یو عام طالب علم په حیثیت باندې د لیکوالانو د شاعرانو د پښتو د هغوی د یو تابعدار او د هغوی د یو خدمتګار په حیثیت زه دا خبره کوم چې زموږ دا ژبه چې ده پښتو ژبه دا د 10 کروړه کام ژبه ده نن او زما په خیال په نړۍ کې ټوله نړۍ کې د یوې ژبې دومره لوی کام یوه ژبه چې کوم دی نو دا زما په خیال ما چې څومره پورې تحقیق کړی دی دوی ته به زما نه زیاته ښه پته وي دا پښتنو دانشوران دي خو زما په خیال دومره غټ کام چې داسې ژبه لري دا نشته دی. تللی شي وګورئ چې د ژبې په بنیاد باندې کومو کامونو ترقي کړې ده او د ژبې په بنیاد باندې کوم کامونه چې ژبې ته سپک کتلي څومره سپک شوي دي نو دا زما په خیال ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. د اجمل خان ورور هم ډېره زیاته مننه کوو او زه په اخر کې د خپلې خبرې شعر د فیلسوف خان عابد راته هغه یو شعر رالیږلی دی او هغه مې ډېر زیات خوښ شوی ورځه یې وامه نن سبا. هغه وایي چې کامونه درته یو شو ته یو کېږي نه پښتونه، کامونه درته یو شو ته یو کېږي نه پښتونه، وختونو درته سر خوږ که ته پوهېږې نه پښتونه او سړی درته حیران شي چې د کمې خټې جوړې، سړی درته حیران شي چې د کمې خټې جوړې د خپل وجود په درد باندې دردېږي نه پښتونه. ډېره مننه. ډېره مننه جناب سلیم خان ایډوکیټ صاحب. کلندر صاحب وایي چې کلندر دا ارمان به ګور ته یوسې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو. زه به یو خبره وکړم او هغه ډېره ضروري ده. دا زلمي هلکان هم تر څه حده پورې موږ سره ناست دي. موږ نه په خپله د خپله ژبه دومره ګډه وډه شوې ده چې د وخت تپوس سره څوکۍ چې ګړی کې څو بجې دي نو ته ورته 3:30 بجې دي. عمر دې څونه دی؟ یاره زما خو عمر 35 سال دی. یا که د څوک د موبایل یا د ټلیفون د نمبر تپوس کوي نو مونږ په هغې کې چې کوم دی نو زه کله نه کله په ریډیو کې ملګرو ته وایم چې تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو ووایئ چې د ریډیو نمبر 92-10-306 دی. چېرته په اردو کې چا ووایي چې 92-103-06 نمبر دی زمونږ. نو دا خپله ژبه مونږ نه په خپله هم ګډه وډه کېږي. او بلنه ورکوم ادبي جرنیل چې اوس ورته د فیلډ مارشل خطاب ورکړی شوی دی محترم
اقبال حسین افکار صاحب ته چې د نورالامین یوسفزي صاحب په دې کوشش او په دې کاوش باندې څو خبرې مختصرې لنډې شانتې وکړي. ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب. او شکر دی پښتو د پرون په نسبت زمونږ چې کوم مشرانو زمونږ نه مخکې هلې ځلې کړې وي او بیا زمونږ را کلې ملګرو چې کړي وي نو پښتو زه خو خپل ځاني ته مایوسه نه یم. د پرون په نسبت هغه په مخکې روانه ده او انشاءالله هغه به ځي او د هغې ثبوت د نورالامین صاحب دا کتاب دی چې دا شپږ کتابونه په دې کې راټول دي د هغه د افسانو او کلیات چاپ شو. د ده دا شپږ کتابونه چې دي نو دا څنګه چې ما وویل چې د 1980 د هغه وخت نه واله تر 2025 پورې چې د پښتنو په لر او بر سیمه کم فساد او کم دغه د هغې عکس دی پکې په لفظونو په جامه کې د فن په جامه کې د افسانې باره کې اکثر زمونږ منورین وایي چې د اصل تاریخ چې دی نو هغه د یو قوم اصل تاریخ هغه نه دی چې هغه څوک مورخ ولیکي یا صحافیان ولیکي. اصل تاریخ هغه دی چې هغه یو شاعر یو ادیب تخلیق کی. نو دا زمونږ د دغې 15 کلونو غریب دا تاریخ دی په دې کې محفوظ دی څو پورې چې نورالامین یوسفزي ملګري خبره را د شخصیت د هغه د شخصیت ډېر ګڼ اړخونه دي. هغه یو مورخ هم دی، هغه یو محقق هم دی، هغه یو فولکلوریست هم دی او هغه له خدای پاک د خطابت صلاحیت هم ورکړی دی او په ډېرو لږو الفاظو کې خپله خبره چې دی نو هغه او بیا په خدای پاک د هغه په ژبه کې یو تاثیر دغه کړی دی چې هغه ولس چې دی نو متاثره کوي. نو هغه خلک هغه چې دی عظیم خلک او بختور خلک کم چې خپل ولس چې دی نو هغه په خپل علم پوهه او په خبره باندې هغه متاثره کولی شي. د دې ډېره مننه چې دا دستورې د ناستې را جوړه کړه او موږ ته پکې خبرو بلنه راکړه. تاسو هم ډېره مننه چې موږ هم واورېدو. الله دې زمونږ ډېرې دغه شان ودانې لري چې موږ راټولیږو او خبرې کوو او خپل د نورالامین یوسفزي په څېر او یا زمونږ عباسین یوسفزي په څېر یا د حنیف خلیل په څېر د لالا په څېر دا شخصیتونه چې دی نو دا مونږ ونازو په ژوندوني باندې او په دې لیکونه وکړو د دې په درناوي کې دستوري وکړو. نو ډېره ډېره مننه ژوندي او بریالي مو غواړم. دا ښاغلی اقبال حسین افکار صاحب چې د نورالامین صاحب په کتاب او د هغې په ادبي خدماتو باندې مختصرې ولې کوټلې او جامع خبرې وکړي. او زه بلنه ورکوم ملګري محمد عابد خان صاحب ته چې د نورالامین صاحب په دې موجوده چې کوم کتابونه خو دې ډېر لیکلي دي خو د کتابونو دا چې کومه مجموعه ده په دې باندې څو خبرې وکړي. د ډېر محترم صدر صاحب چې د 2002 نه مونږ ډاکټر حنیف خلیل صاحب هغې یورو د هغې نه زده کړې کوو او زمونږ د پښتنو ویاړ چې مونږ وایو چې یو مثالي پښتون به څنګه نو چې په پښتو ژبه خبرې اورم نو د زړه سود مې پرې د ټکه وشي. نو عباسین یوسفزي صاحب که مونږ وایو د پښتنو مقدمه به په صحیح معنو کې څوک پیش کوي نو دې دواړو میلمنو ته خپل کلي ته په راتګ باندې دې ته ډېر زیات هرکلی وایو. بابا لومبۍ خبره خو دا ده چې نورالامین یوسفزي صاحب په پښتنو کې بابا دی اوس چې د عباسین صاحب عمره لوی شخصیت هم ورته بابا وي نو دا ډېره لویه خبره ده چې په پښتنو کې دې مقام ته رارسېدل
دا ډیره لویه خوشبختي ده او په ژوند باندې ورته بابا وایي. بابا شاهجان کاکا ناست دی په خپله د پاکستان د جوړښت نه مخکې دا خلک مسلم لیگ سره شین پوش دي، نو بابا هم په داسې کورنۍ کې سترګې غړولې وي چې هغه هم شین پوشیانو مسلم لیګیانو او بابا په هغې کور کې لوی شوی دی او دغې مشرانو یې روزنه کړې ده. خو بابا داسې ښکاري چې د په شین پوشیانو کې داسې یو کس چې هغه قامي تحریک سره دومره کلک ولاړ دی، نو ما داسې څوک نه دی لیدلی او بابا په خپله اوس سر نه تر خپو پورې دغه قامي تحریک ښکاري او دغه کتاب چې کوم دی دا کیسې د افسانې، نو اسی عموما چې کومې ناولې یا کومې افسانې موږ ګورو نو په هغې کې داسې تخیلاتي دنیا ته موږ بوځي، خو بابا بالکل چې کوم د دې خاورې رنګ دی، کوم د دې خاورې په کارو چې لارښودنه وشي او په کې د هغې تاریخي خبرې وشي، با مقصده کیسې چې کوم دي هغه وشي او هغې له بابا دغه رنګ ورکړی دی په دغه کتاب کې او دا کتابونو مجموعه ده، حقیقت هم دغه دی. نو د بابا والي سره دغه یو خبره. بل که موږ وکتل نو زیات تر به د شاعرۍ کتابونه چاپ کېدل او د نثر خو کار ډیر زیات کم و، خو موږ ولیدل بابا 40 کتاب لیکلی دي، 40 کتابونه. نو دا ډیره لویه خبره ده. نور کتابونه هم را روان دي، دا نه چې کتاب د دې ته د کلیاتو نوم هم نه دی ورکړی. بابا دا وایي چې دې سره بیا انسان داسې کېږي چې فل سټاپ لګي، نو دا د بابا کلیات نوم هم نه دی ورکړی دی کتاب لا. بابا کار جاري ساتلی دی هر ورځ چې مونږ کینو، ځکه چې زما خوشبختي ده زه بابا سره یو ځای سفر کوم او نو ډیره زده کړه کوو. د بابا دغه د نثري کتابونه یو خو بابا دغه ډیر زیات ولیکل او دا ډیره زیاته ښه خبره ده چې د بابا دغه کتابونه بالکل داسې د مارکیټ نه خلک او ځوانان او پیغلې پای کې دومره زیات انټرسټ لري، دا ډیره زیاته خوشحالۍ خبره ده. دا د پښتو د تاریخ دپاره، د هغې د نثر دپاره، د هغې دا ډیره لویه خبره ده چې او بل ما دا د بابا والي سره مخکې هم ویلي چې په مشاعرې زموږ مشهور وي، ولسي رنګ مشاعرې وکړو، خو د بابا خبرو ته خلک غوږ دي په شعرونو کې. یعنی عموما به خلکو لوی شاعران هغه به اورېدل چې یار مشاعرې ته به شاعران به ورونو، اوس هم هغه شته شاعران خلک اوري، خو د بابا حوالې سره خبرې هم خلک ډیر زیات خوښوي. نو ډیره زیاته بیا هم مننه کوم او د داسې لویو خلکو مخکې خبرې ډیره زیات د زما لپاره د ویاړ خبره ده. نو یو ځل بیا بابا ته د کتاب مبارکي ورکوم او د قربانو ډیره زیاته مننه. او ملګرو اوس بلنه ورکوم سید جاوید باچا صاحب ته. اول خو د دې کلي ټولو ښاغلو ته نه ډېره مننه او شکریه به د نورالامین صاحب دا کوم ځکه چې د هغه په دعوت راغلی ما دی دغه ته مشران راغلي دي. چونکې دستوره د کتاب ده، بس د کتاب په هکله یو خبره کوم او مېلمانه دي دی به اورو انشاءالله. دا کتاب چې نورالامین صاحب کړی دی نو دا روزانه کتابونه چاپ کیږي او لکه څنګه چې موږ سره هندوانې خرابې شي او فروټ خراب شي وغورځېږي، دقه شانتې کباړونو ته کتابونه ځي، خو د دې کتاب اهمیت چې دی دا څه بل شان دی او هغه داسې چې دې کې د 50 کاله تیر شوی ژوند خوندي دی په دې کتاب کې او مقصد دا دی چې دې دا کمال وکړو چې راتلونکي 500 کالو دپاره مقصد دا دی چې د دې د رکېدو هغه یره چې دی ختمه شوه. نو موږ دا ویلی شو چې دا د 100 کالو یو تابعه وشوه او چې څه دی نو هغه یې هم په دغه کتاب کې خوندي دي او دغه دی. او ډېره ډېره مننه ستاسو د توجه او الله پاک دې داسې محفلونه او داسې دغه ټول عمر آباد لري. ستاسو یو نو بلنه ورکوم خبره مې اوږده کړه طلا محمد شباب صاحب ته چې ما چې کوم وخت واخیستو نو دا د خپل وخت نه لږ منفي کې او لږ مختصرې خبرې دي. د اکمل لیوني صاحب خبره وی یو چې مولا ته دغه میلاو شي او بل شاعر ته او ته وایې چې د اختصار نه به کار اخلي شوي، لکه دا د لفظونو جادوګر چې افسانې لیکو سندرې لیکو، د پښتنو دپاره لیکو، د خپلې پښتونخوالې لیکو چې پښتانه پښتو لیکلی او لوستلی یا پاللی نه شي،
حیران په دې یم چې دا چاته وایو چاله لیکو او دا بله کیته ده چې ته په یوه او زه په بله لاره هسې مې ټول عمر څارله لاره زما او ستا لاره جدا جدا ده ته زه په خپله لاره او دا یو بله کیته ده چې دروغجنه ازادي هم سړی وژني بې زنځیره غلامي هم سړی وژني مهرباني جي ویني او سلګی ماحول کې شیخ فریده خاموشي هم سړی وژني او دا د دې ظلمو لپاره یو کیته ده چې شیخ ویل حسن ته سلام مه کوه په دې خبره مې نن شور کړی دی او منم نادار یم پیسه نه لرم د ښکلو بیج مې کره سپور کړی دی او په هغه زړه کې زما ځای نشته دی چا چې زما په زړه کې کور کړی دی او دا ساده باده یو چې مادي دور کې مینه کوو موږ لیوني په بارودي دور کې مینه کوو په پخواني دور کې دومره ګرانه نه واشنا کمال خدا د ایټمي دور کې مینه کوو نورالامین صاحب چې کومې افسانې وې لینک روډو نو ما ته یاد دي چې هغې باندې ما یو لیک کړی اردو کې هم او پښتو کې هم او دا راته هم یاد دي چې زما هغه لیک زما دپاره د اعزاز خبره ده چې هغه د امپل په مقاله کې هم جوړ تاسو شامل کړی زما په خیال نو خبرې خو زه پې ډېرې کولی شم خو خبره به بیا ډېره اوږده شي رانه نو ستا د ښایست ګلونه ډېر دي جولی مې تنګه زه به کم ټولوم ډېره مننه جي ډېره زبردست او اوس خواست کوم جناب کمال خان صاحب ته چې هغه د نورالامین صاحب په کتاب باندې او په ادبي خدماتو باندې لنډه شان رڼا واچوي چې کوم دی ماته کتاب ښکاري زه خو د دې شخصیت ته حیران یم زمونږ په 2005 کې چې کوم دی زه یوسي ناظم وم که ستاسو په ذهن کې راځي په جرګه باندې یو انټرنیشنل ارګنایزیشن هغې پروګرام جوړ کړو په جرګه باندې او هغې کې د بدقسمتۍ نه چې زموږ څومره پښتانه راغلي وو هغې صرف جرګې دې ته وې چې 3 کسان کېني خو د جرګې په افادیت باندې نه پوهېدلو دا د سره زما ړومبنی ملاقات و چې د په جرګه باندې یو زبردست خبرې کړې وې او خلک پوه کړو چې را پښتانه جرګه څنګه کي او په څه باندې کېږي او د جرګې چې کوم دی بلکې ډېر تر ډېرې پورې د جرګې په تاریخ باندې لاړو نو بیا دا خبره کوم چې کتاب نه نورالامین صاحب چې کوم دی هر قدم چې کوم دی کتابونه دی هر خبره چې کوم دی کتابونه دی هر ادای چې کوم دی کتابونه دی زه دې کې راځوانان پکې هم ناستي دا ماشومان پکې زموږ ناستي زه دې ته یم چې د خدای لپاره دا مونږ زموږ د پښتنو یو بدقسمتي ده چې ژوندي زموږ پښتونو نو مونږ چې کوم دی داسې خلکو د زړه نه قبلو خو چې کله مړ شو بیا هم ګلونه راغستي او په قبرونو له دا باسین صاحب دی او دا خلیل صاحب دی او دا نورالامین صاحب دی او جرنیل صاحب دی تاسو یقین کې دی بس مونږ بیا جوړ ډېر مننه دي ډېر زیاته مننه دي اباسین یوسفزي صاحب ته مایک ورکوم او چې ښې اوږدې خبرې کوي پروفیسر ډاکټر اباسین یوسفزي صاحب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د صوابۍ درنو پښتنو صاحب صدارت پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل درنو مشرانو کشرانو السلام علیکم اندیش صاحب وایي چې په څه د مروره چرته تلې د پښتو په څه د مروره چرته تلې د پښتو دا ولې په دې ښار کې داسې غلې د پښتو د بل سره خو خیر ډېرې بانې ډېر جوابونه دا ما او تا په څه باندې کږلې د پښتو او نه صاحب داسې نه د مونږ چرې داسې نه کوو نه صاحب داسې نه د مونږ چرې داسې نه کوو مونږ مینه کې هم جنگ کې هم پاللې د پښتو او زما د خیال د حسن د بیان په کالو پورا زما د خیال د حسن د بیان په کالو پورا که ښکلې ده په ژبو کې خو ښکلې د پښتو د پښتو ښکلې پښتو زمونږ ډېر لوی لیکوال زمونږ ډېر لوی فلسفي زمونږ ډېر لوی دانشور نقاد محقق استاد شاعر
افسانه نگار بلها اړخونه لرونکی شخصیت نورالامین صاحب زمونږ د شلمې پیړۍ په هغه پیاوړو او نوموړو شخصیتونو کې شامل دی څوک چې با ځان ډېره موده ژوندی ساتي او تر څو چې پښتو ویلی کېږي نورالامین صاحب به ژوندی نورالامین صاحب اول د سکول استاذ و بیا ما په زور بوتلو د یونیورسټۍ استاذ شو او اوس د ټولو پښتنو استاذ دی الله تعالی ورله داسې صلاحیتونه ورکړي دي چې تاسو یقین وکئ چې د ده علم د ده مطالعه د ده هر څه یو طرف ته خو د ده حافظه چې ده زه به د قلندر صاحب د حافظې نه ډېر سوځېدمه اوس په ژوندو کې د نورالامین صاحب حافظې نه ډېر سوځم او خوشحالېږم ورته زه یم چې کاش چې زما هم داسې حافظه وی نو مطلب دا دی چې د نورالامین صاحب کمالونه دا دي چې یو خو خلک وایي فلانی ډېر معتبر دی که نه دا معتبر هغه چاته ویلی کېږي چې په هغه باندې اعتبار کولی شي یعنی هغه چې کومه خبره کوي نو هغه به رښتیا خبره کوي هغه به د علم ډکه خبره کوي هغه به د هغې بنیاد به موجود وي د هغې حواله به موجوده وي نو نورالامین صاحب بې حوالې خبرې نه کوي دی داسې خبرې نه کوي چې یاره دیومالایي رنګ پکې د ده په خبرو کې علم وي د ده په خبرو کې حواله وي د ده په خبرو کې دلیل وي د دې سره سره لیک چې دی زه ورته د ټولو ناول په دې د افسانو په دې کلیات باندې دا کلیات ورته ډېر په مات زړه وایم د هغې وجه دا زما دا خیال دی چې د ده به دوه څلور کتابونه د افسانو نور هم راځي خو موجوده وخته پورې دا کلیات دي دا د شپږو کتابونو مجموعه د لینک روډ ډډې ونې د آسونو باچایي درېیمه لار څادر او د خوړ غاړه دا وروستني درې کتابونه خو دغه خبره زما په غېږه کې پیدا شوي دي دا مطلب دغه دایي زه وم په دې چې موږ یو ځای نو بحث به پرې کوو د افسانې ما لوستې ما به دته حال نه وی خو ما به په ریډیو کې چې کومې افسانې به د نه وي ولیکلې ما به په ریډیو کې هم ویلې نورالامین صاحب زمونږ د دې ټولنې داسې یو نفسیاتي ماهر دی یو داسې لیکونکی دی چې زمونږ د نفسیاتو نه کردارونه را اخلي او هغه لیک ته راولي د دې سره سره فوکلوري رنګ هم لري ځکه چې د دې په لیک کې زمونږ د اولسي او کلتوري رنګونه بالکل ټول خان دي او ټول پکې خاص کر پښتون دانش چې دی د دغې د ټولو نه غټه نمونه ده هغه ټول څیزونه را خوندي کړي دي او را جمع کړي دي او د مشرانو هغه یادونه یادګارونه پکې خوندي کړي دي نو نورالامین صاحب د لیکوال په حیثیت باندې منلی شوی دی کله کله چې ګیر شو نو شعرونه مو سره شعرونه هم وایي خو په بنیادي توګه باندې مونږ د نامه د افسانه نگار او د نقاد په حیث باندې منو په تاریخ کې هم ډېر کار کړی دی په تنقید کې هم ډېر کار کړی دی د هغې سره سره په اولسي ادب باندې هم ډېره ژوره مطالعه لري د اولسي شخصیتونو هم ډېره ژوره مطالعه لري زمونږ د اتلانو دا قصې زمونږ د اتلانو دا کارنامې دا ټولې په دې سینه کې خوندي دي او تاسو یقین وکئ چې په کم محفل کې نورالامین صاحب موجود او دی خبرې وکړي نو د هغې نه پس زه راشم زه وایم چې نورالامین صاحب خبرې کړي زه خبرې نه کوم د هغې وجه دا ده چې زما دومره پوخ یقین دی او زما پې دومره ملا مضبوطه ده چې ما ورته یو ورځ دا ویلي ما ورته خدای دې راته ستا جدایي نه ښایي ما یې چې ستا جدایي به زه برداشت نه کړی شم الله دې لري زمونږ د صلاحیتونو نه ډک یو شخصیت دی او زمونږ د ټولو دا فرض جوړیږي چې مونږ په خپل ځای باندې د خپلې ژبې د خپل ادب د خپل سیاست د خپلو روایاتو د خپلو وسایلو د دې په هکله باندې ځان هم خبر کو او ولس هم خبر کو او که چېرې داسې نه کوو نو د دې مطلب دا دی چې مونږ خیانت کوو کم لیکوال چې د خپل دور عکاسي نه کوي وختي که ستاسو یادي زما یار خبره وکړه جرنیل صاحب چې اصل خبره دا ده چې کم سړی د خپلې خاورې بوی د ده د لیک نه راځي مقامیت په ده کې نه وي نو تر هغه وخته پورې دی زما لیکوال نه دی ده کې به مقامیت وي په ده کې به قومیت وي په ده کې به د خپل خلکو د تاریخ سره ټول رګونه وي دی به د خپلو موسمونو نه خبري دی به د خپلو فصلونو نه خبري دی به د خپلو میوو نه خبري دی به د خپلو ځناورو نه خبري دی به د خپلو انسانانو د مسایلو نه خبري که دی نه خبر دی زما لیکوال نه دی
دا کتاب چې تاسو راواخلئ په دې کې زمونږ ټولې ولسي مسلې، زمونږ ولسي شان شوکت، زمونږ کارنامې، زمونږ نفسیات، زمونږ جغرافیا، زمونږ تاریخ، زمونږ رنګونه ټول په دې کتاب کې خوندي دي. او دا یو افسانه چې دا زمونږ د یو کور د یو کلي قصه ده. او په دغه قصو کې دننه زیم، په دغه کې تاسو یې، په دې کې زمونږ بچي دي، په دې کې زمونږ دا ټول ولس دی. نو نورالامین صاحب زمونږ د دور یو داسې لیکوال دی، دا سقراط او افلاطون او ارسطو او دا څوک وو؟ دا همدغسې خلک وو، دغسې لیکوالانو څنګه چې نورالامین صاحب دی، څنګه چې زمونږ نور لیکوالان دي. خو مونږ له د یو بل د قدرولو په اخلاص باندې، مونږ له په فراخه سینه باندې یو بل قدرول پکار دي. مونږ بل نورالامین نشو پیدا کولی. نورالامین یوازې د ثوابۍ نه دی، نورالامین یوازې د پښتونخوا نه دی، نورالامین د ټولې پښتونوالې دی. په دنیا کې د 10 کروړو نه زیات پښتانه مشته دي او د دغه ټولو پښتنو لیکوال دی. او د دې سره سره په اردو کې هم داسې لیک او داسې وینا او داسې خبره کوي، په انګریزۍ کې هم داسې لیک او داسې خبره کوي چې تاسو به حیران شئ چې نورالامین صاحب تاسو واورئ کله په نیشنل او په انټرنیشنل فورم، نو تاسو ته به اندازه وشي چې دا څوک دی. نورالامین صاحب زمونږ یو داسې شخصیت دی چې مونږ پې کږه تړو، مونږ په فخر کوو، مونږ په نازیږو، مونږ عظمتونه منو. او الله دې ورله نورم ژوند ورکړي، نورم خصیات ورکړي چې د ده په برکت باندې پښتو هم وده وکړي، پښتانه هم وده وکړي، او زمونږ دا مسلې او زمونږ دا کشالې چې دي دا دنیا ته ورسي، او زمونږ اولاد، زمونږ راتلونکي نسلونه هم خبر شي. بله دا خبره ده چې زمونږ د ثوابۍ سیمه چې ده، دا هسې یو داسې مردم خیزه سیمه ده چې په هر کلي کې لوی لوی شخصیتونه پیدا کیږي، د هر میدان شخصیتونه. او بیا په پښتو ادب کې خو داسې چینارونه پیدا کړي دي، په سیاست کې داسې چینارونه پیدا کړي دي چې تاسو یقین وکئ چې د ثوابۍ اثرات چې دي هغه په ټوله پښتونواله باندې موجود دي. زمونږ دغه شخصیتونه چې کم شباب صاحب ذکر وکړو، ډېر په ښکلي ډول ذکر وکړو، دا ټول شخصیتونه چې دي دا زمونږ د پښتو هغه لوړ چینارونه دي چې د هغې یو دور معتقد دی، یو دور یې مني. نو زمونږ د ټولو خپل فرض دي. مونږ له خدای پاک یو کار حواله کړی دی، که څوک افسانه نګار دی، او که څوک شاعر دی، او که څوک ډرامه نګار دی، که څوک هر یو میدان کې د قلم او د لیک خاوند دی، که څوک سیاست مدار دی، که څوک زمیندار دی، په خپله زمینداره کې هم دی د خپل قام خدمت کولی شي. تاسو دا دومره زمیندار ناست یئ، زمیندار ښه فصل کري چې ډېر آمدن وکړي. زه اکثر سوچ کوم نن موقع راغلی ده، ثوابۍ او د اشنغر ځمکې چې دي دا خو ډېرې زرخیزې دي. مونږ ادرک ولې نه کرو چې ډېرې غټې پیسې پکې ګټلی کېږي؟ مونږ لاچي ولې نه کرو چې ډېرې پیسې ګټلی کېږي؟ مونږ لونګ ولې نه کرو چې ډېرې غټې پیسې پکې ګټلی کېږي؟ مونږ دارچیني ولې نه کرو؟ قلندر صاحب له یو ځل تپوس له لاړم، نو هغه فریادونه کول، ویل ډاکټر له تللی وم، وایي ډاکټر راته وایي چې چیني به نه خورې او دارچیني به خورې. نو دا ده چې دا ټول څیزونه چې دا فصلونه که مونږ پیدا کوو، غنم جوار خو هسې هم پیدا کېږي، خو دا نور به لږ زیات محنت غواړي، لږه توجه به غواړي، نو چې دا روان شي قیمتي فصلونه را پیدا کوي. لیکوالان چې کوم دي هغه د بین الاقوامي موضوعاتو باندې لیکلو کی. کله چې مونږ نورالامین صاحب اورو په سټیج باندې، مونږ د خپل کلچر په خوږو کې اغږلې خبرې د دا اورو، دی لګیا په انټرنیشنل افیرز باندې خبرې کوي، دی لګیا د خلکو په سایکالوجي خبرې کوي، دی لګیا شاګردانو ته سبق ښایي. نو دا زمونږ د هر سړي سره ډېره خزانه موجوده ده، خو دغه خزانه چې ده دا دغسې راټولول غواړي، څنګه چې اجمل خان صاحب مهرباني وکړه، څنګه چې شباب صاحب وکړه، څنګه چې دا مشران راغله، سلیم لالا چې دی اب مونږ چېرته په مودو وینو، مونږ وایو چې وایو، څنګه چې زمونږ کاکا مشر راغی، مونږ وایو چې ملک صاحب ملاس دی، جز پاسېدی هم نشي، خو زمونږ سره ناست دی. د هغې وجه دا ده چې د هر چا خپل کردار ده، د دې هم دغه کردار ده چې دا ادا کړي چې دلته راورسي. دا ټول ملګري د لرې لرې راغلي، حنیف خلیل صاحب، افکار صاحب د اسلام آباد نه راغله، دغسې به نور ملګري راغلي. نو زه ګڼم چې زموږ د ټولو خپله ذمواري ده، موږ به خپله ذمواري پوره کوو. او حمزه صاحب فرمایي چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، روبایي د نروبایي په طرز کې وایم، چې پرېنوځي په ښکته پښتنو پښتو، کړی جګه تر اسمانه میړنو پښتو،
کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب کړی سور داسې تارونه د ملت د رباب چې هره پرده غږ کړي چې پښتو پښتو. ډېره مننه.